د بلخ ولایت د چاربولک ولسوالۍ په نوارد کهنه سلیمان خیلو کلي کې د خادمیه دیني مدرسې د بنسټ ډبره کېښودل شوه. ویل کېږي چې دا مدرسه په 4 جربه ځمکه کې جوړیږي او د جوړولو لګښت یې شاوخوا 12 میلیونه افغانۍ اټکل شوی چې د ځای خلکو لخوا به ورکول شي. تر 12 میلیونه پورې داسې خرچه راځي، لا به هم زیاته راسي. نو انشاءالله دغه ولس او دا خلک د دې منطقې ټول انشاءالله راضي دي. دا ولس دا اقدام وکړ چې د موږ بچیان په د خپل بغل کې موږ سره په دغه خپله مدرسه کې درس ووایي او هغو مدرسو ته رسیدګي نه سوی کولی. که کولی سوی مشرانو کولی سوی دا کشرانو طالبانو دوی هلته تدریس درس ویلو ته نه سوی ورتلی. نو بناءً دوی دا اقدام وکړ چې د خپل ولس کې دلته یو مدرسه آباده کړي چې غټان او کشران ټول پکې درس ووایي. نو دغه ضرورت یې درلوده. ورته مهال د دې کلي یو شمېر اوسیدونکي د خادمي مدرسې جوړول یوه جدي اړتیا ګڼي او هرکلی یې کوي. دوی ډاډ ورکوي چې د دې مدرسې د جوړولو په پروسه کې به له چارواکو سره همکاري کوي. دغه مدرسه لپاره د علم زنانه او مردانه چې دا ابتدا کړې مو د اوس په کلو کورو کې ده، که مکتب ووایه که مدرسه ووایه. نو موږ ویل دلته به یو جوړه کړو چې هغه کله هم راشي، دا هم چې هغه پروشان دي، یعنې 200-300 کوره 500-600 کوره موږ یو. نو موږ وایو چې یو دیني مرکز به دلته معلوم وي، کوشنی لوی به راځي، هغه هم لوړ چار سرکه ده دلته به دلته راځي مدرسې ته. هلته اوس په کلي کې هم په کلو کې وایي. شکر د امارت په اسلامي په برکت سره دا مدرسه نن شروع سوله. خدای دې وکړي چې دا مدرسه موږ ته په سر ورسیږي او دلته زموږ ماشومان د څو کلو ډېرې لرې مدرسې نشته، په دې ځای کې چې موږ ته مدرسه جوړه سوله ډېر خوشحاله یو. د یادونې وړ ده چې د دې مدرسې لومړنۍ ساختماني چارې د اسلامي امارت د تیرې دورې پر مهال پیل شوې وې، خو د ستونزو له امله یې د جوړولو کار ودرول شو چې دمګړۍ بیا ځلې د جوړېدو چارې پیل شوې او تمه ده چې یا د مدرسه او یا درسي ټولګیو په درلودلو سره به 500 زده کوونکو ته پکې د زده کړو زمینه برابره شي.